دا ملاد مصطفی علیہ السلام کې ناشتیو دا په دې باندې دلیل دی چې موږ استاد پیغمبر علیہ السلام سره د محبت دی موږ استاد عاشقان د مصطفی علیہ السلام یو نور د مصطفی علیہ السلام ذات مصطفی علیہ السلام وزګیرا پیدا شو یا دا حدیث ورغوي په ایمان کې تازه کې او هر کس په دې حدیث باندې خوشاله شي پر ضرورت په ټکور ورکی چې مصطفی علیہ السلام ما سره څومره احسانات کړی څنګه چې پیدا شو امینه بي فرمایي تاریخ رب العزت په سجده باندې پریوته سجده باندې پریوته سجده کې سوای امینه بي فرمایي ما بچي معشوق انبیاء سردار سجده باندې پروت دی ول مبارک دی ورته وا په زبان باندې دا الفاظ راځي چې اللهم اغفر لي امتي اللهم اغفر لي امتي لاندې په سجده کې معشوقاني په حالت کې نبی پاک علیہ السلام فرمایي یا الله زما امت وبخیر یا الله زما امت وبخیر حضور السلام معشوقاني په حالت کې بنیاد کړیو خلک وایي ما اوسه په بشر دی اے خیرنا اے بدبختا ته چې پیدا شولې ستاسو وجودنا بدګویان خبرې ته چې پیدا شولې تا بشرل ته چې پیدا شولې خلکو ته تکلیف پیدا شولې مصطفی علیہ السلام چې پیدا شو زمون جنان مبارک چې پیدا شو خوشبویان دې بدلې راځي دې بدلې سجده باندې وګو ته چې پیدا شولې په دې نه ما مصطفی علیہ السلام خپل عزت کوی دا چې خپل امتیانو لپاره د بخښنې او مغفرت دعاګانې په سجدي په حالت کې وکړي دا مصطفی علیہ السلام هغه مشومانی په حالت کې پیغمبر علیہ السلام مورسته یاد کړو مصطفی علیہ السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړ عبدالمطلب سے مبارک فرمایي بیمار کعبه مبارک کې طواف کاوه دا ټیم کې دا دوران کې ما طواف کاوه کعبۃ الله کعبه مبارک مقام ابراهیم ته سجده باندې پریوتلا او د ټول ګډون आवाज راځي چې اے خلق واره اے عبدالمطلب سے مبارک واره نبی اخر زمان محمد رسول الله دنیا ته تشریف او مبارک شه کعبه مبارک ورکړه مقام ابراهیم ته سجده باندې شولا عبدالمطلب سے مبارک فرمایي زرا روان شوما چې خپل مسیح دیدار وکما خپل مسیح پیدا شوی مصطفی علیہ السلام مبارک چې راګي دیدار او ملاقات وکما ورالما دا امینی دی کور ترالما دروازې ته ورسېدما دروازه کې یو نوراني شخصیت پلار دی سپینه تور سره پلاس کړه ما ورته چې دغه زما مصطفی علیہ السلام دیدار وکما هغه نوراني شخصیت راته فرمایل چې عبدالمطلب سے مبارکا لک صبر وکا لک انتظار وکا ایمای شولی وی رب لا یزال د اسمانونو نا د فرشتو جلوس را لګلې د جلوس په شکل کې فرشتي را لګلې دی رب لا یزال او تشي پارا دیدار مصطفی علیہ السلام لپاره فرشتي په غړي دي دا معشوق چې پیدا شوی دا نوراني چهره چې پیدا شوی فرشتي د جلوس په شکل کې راغلي او دیدار د مصطفی علیہ السلام کې لږ انتظار وکړه کله چې انتظار وشو فرشتي واپس راغلي عبدالمطلب سے مبارک فرمائی دروازه ته بیرته شو کور ته ورننوتما حضور علیہ السلام مبارک ته وکتل د چهره نور مبارک باندې نو نظر پریوتا عبدالمطلب سے مبارک فرمائی د پیغمبر علیہ السلام د بخار وسانه راغانه راغله خوشبویانه راغله ویلې کې ناوا است زمال وجود نو خوشبویانه بدلې هغه مبارک ناوا است یا معشوقانی په حالت کې دا معشوقانی لا نبوت اعلان نه کړي یا حضور السلام مبارک لا لشوا میں مشوانی په حالت کې سوره خیر او برکت لري سوره شان الله ورکړي مصطفی علیہ السلام حلیمه بی فرمایي دا حدیث ہے حلیمه بی فرمایي مصطفی علیہ السلام مشوانی په حالت کې لري مصطفی علیہ السلام دې کې راوخستو مایشی کامی مبارکی طواف په وکما حجی رسول الله په وکما مصطفی علیہ السلام ذات نو قربان شما مشمولی په حالت کې دی شان او شوکت دی ګورا حلیمه بی فرمایي راما د کامی مبارک درالما ما اراده وکړه چې پیغمبر علیہ السلام حجی رسول غاړي ته ټیټ کما او حجی رسول غاړي خپل کی حلیمه بی فرمایي میرا مولا پر ذات مې قسم لري چې څنګه راځي شوما ما اراده وکړه چې مصطفی علیہ السلام ورته کما ویداری حجی رسول غاړي د خپل ځای له
ته وخیژ اذان وکړه څه شی وکړه جواب راغلی بلال سے مبارک کا اذان وکړه کعبه د چت په پاسه بلال سے مبارک وخوته چې څنګه وخوته لاندې مصطفی علیہ السلام تشریف فرما دی بلال سے مبارک आवाज کړي یا رسول الله مبارکا لاندې خو چې اذان کاوه ما به مخ کعبه مبارک ته کو کله هر طرف ما به مخ کعبه ته کو اوس خو د کعبه په پاسه باندې ما محکم طرف ته کما رسول الله مبارک ته فرمایي اے بلال سے مبارکا زنه کعبه ما طرف ته مخ کو اذان شروع کا سبحان الله زنه کعبه ما ته د کعبه له چت په پاسه وای چې کوم طرف ته محکمه اے بلال زنه کعبه ما طرف ته مخ کو اذان شروع کا مصطفی علیہ السلام مبارک خدای پاک جل جلالہ د شان ورکړي شاعر فرمایي خدا کی رضا